په کابل کې پر ښوونځي برید شوی. په بدخشان کې د افغانستان ملي بسیج په نوم نوې جبهې سر راپورته کړ. جنرال سمیع سادات له واکمنې ډلې سره همکار د ولسواکۍ پیلوټانو، انجینرانو، ځواکونو او کارمنانو ته د کار پرېښودو 15 ورځې وخت ورکړ، خو د سادات دغه خبرداري ته یو افغان سرتیري غاښ ماتونکی ځواب ورکړی او د نوموړې ډلې له لوري په پکتیکا کې د یو بل افغان سرتیري د ورور نیول کېدو د ځایي خلکو غوسه راپارولې ده. په دې خبري کڅوړه کې نور بیلابیل معلومات هم وړاندې کیږي. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کابل ښار په لویدیځ دشت برچي سیمه کې پرون مازدیګر پر یو ځانګړي ښوونځي د لاسي بم تر خونړي برید وروسته بیلابیل توند غبرګونونه راپورته شوي دي. تازه جزئیات ښیي چې پر شمه هدایت ښوونځي د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال لاسي بم غورځول شوی چې له امله یې تر 500 ډیر ماشومان ټپیان شوي دي. د افغانستان ازادي جبهې دغه برید په کلکه غندلی دی د هزاره او شیعه افغانانو پر وړاندې د سیستماتیکو بریدونو دوام بللی او ټینګار یې کړی چې دې پیښې د واکمنې ډلې د سراسري امنیت لا په دروغجنه ذبحه کړه. نوموړې جبهې له نړیوالې ټولنې د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. بلخوا د واکمنې ډلې ویاند ویلي په دغه برید کې شاوخوا 25 زده کوونکي برسېرن ټپیان شوي او څېړنې روانې دي. د نوموړي په وینا لومړنی اټکل دا دی چې دا برید ښایي نړیوالې توندلارې ډلې یا هغې پورې تړلو کړیو کړی وي. خو د کابل لپاره د واکمنې ډلې امنیه قومندانۍ بیا په دې برید کې د 250 ماشومانو ټپي کېدل منلي وو. همدارنګه پرون یادونه وشوه چې دغه چاودیدونکي توکي یو ماشوم لیږدول او پرې وچاودېدل. ان د دغو توکو د لیږدونکي نوم هم ځینو رسنیو خپور کړ. تازه معلومات دا دي چې دغه برید موټر سایکل سپرو وسلوالو کړی او څو لاسي بمونه یې ښوونځي ته غورځولي دي. په ورته وخت کې د افغانستان متحدې جبهې مشر جنرال سمیع سادات د 2026 کال د روانو اپریشنونو پر مهال له واکمنې ډلې سره د ولسواکۍ پیلوټانو، انجینرانو او تخنیکي کارمنانو ته 15 ورځې وخت ورکړی چې د نوموړې ډلې له لیکو ووځي. ښاغلي سادات خبرداری ورکړی چې له دغې مودې وروسته به دا کسان د دوی د سرتیرو د پوځي موخو لومړیتوب او له رحم پرته به په نښه شي. دغې جبهې یادونه کړې چې په 6 ولایتونو کې 18 بریالي پوځي اپریشنونه ترسره کړي دي. خو د سادات خبرداري په اړه یو افغان سرتیري ویلي په تیرو 5 کلونو کې تا د کوم سرتیري پوښتنه کړې چې نن په هیواد کې پاتې سرتیري ستا مشروع موخه وګرځېدل او ورته د مرګ ګواښونه کوي. موږ چې څه کوو یا مو کړي د ځان او کورنۍ د ژغورنې او خوندیتوب لپاره یې کوو. ته زموږ له اړمنۍ خبر یې چې په دې ګناه زموږ د وژلو پریکړه اعلانوي. موږ تاسو یوازې پرېښودئ او که تاسو موږ یوازې پرېښودو. پر دې څرګندونو باید ته د افغانستان له ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه بخښنه وغواړې. همداراز د افغانستان ملي بسیج په نوم نوې جبهې هم په یوه ویډیویي استوزه کې د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د خپلو سیاسي او پوځي خوځښتونو د رسمي پیل خبر ورکړی دی. پر دې سربیره له ولایتونو د خپلسرو نیونو راپورونه هم دوام لري. په پکتیکا کې ځایي سرچینو خبر ورکړی چې د تاثیري کټوازي په نوم یو ځوان د محکمې له حکم پرته یوازې په ولسواکۍ کې د خپل ورور د پوځي دندې ترسرولو له امله د دویم ځل لپاره واکمنې ډلې نیولی او بندي کړی دی او دې کړنې د سیمه ایزو خلکو سخته غوسه راپارولې ده. درنو لیدونکو